اپل مڼه یوه مڼه اپلز مڼې ډېرې مڼې مین سړی یو سړی مینز سړي یعنی ډېر سړي بالکل غلط د ډېرو سړو دپاره مینز نه استعمالیږي بلکې ایم ای ان مین استعمالیږي ایم ای ان مین یو سړی ایم ای ان مین ډېر سړي لیف پاڼه یوه پاڼه لیفز پاڼې ډېرې پاڼې غلط دلته به اف لرې کیږي وی ای اس به لګي لیفز ډېرې پاڼې فش مهی کب یو مهی یو کب فشز ډېر مهان ډېر کبان بالکل غلط یو دپاره هم فش استعمالیږي او د ډېرو دپاره هم فش استعمالیږي داسې قسمه ټول الفاظ او د هغې جمع به زده کوو په نننۍ ویډیو کې السلام علیکم اینډ ویلکم ټو دیروی اکیډمي په دې ویډیو کې به موږ د واحد یعنی د یو څیز او د جمع یعنی د ډیرو څیزونو دپاره چې کوم الفاظ استعمالیږي د هغې پوره تفصیل زده کوو د دې ویډیو کتلو نه پس به تاسو په دې موضوع باندې پوره پوهه شئ د دې نه علاوه په دې ویډیو کې به تاسو 50 نه زیات د انګریزي ژبې نوي لفظونه او د هغې معنی مطلب په پښتو ژبه کې زده کوئ ویډیو ډیره زیاته مهمه ده نو راځئ چې خپل نننی سبق شروع کړو سینګولر یو څیز واحد پلورل د یو نه زیات ډیر جمع سینګولر مونږ استعمالو د یو څیز دپاره پلورل استعمالو د ډیرو څیزونو دپاره چې د یو نه زیاتی اوس به مونږه د سینګولر نه د پلورل جوړولو 9 طریقې یعنی قاعدې زده کوو اولنۍ قاعده یا طریقه ده صرف اس لګول د 90% نومونو سره صرف اس اضافه کیږي کله چې مونږه د هغې پلورل یعنی جمع جوړو نو هغې سره به صرف اس لګو لکه اپل مڼه یوه مڼه اپلز مڼې یعنی ډېرې مڼې دې سره مونږه صرف اس ولګاو نور مثالونه هم وګورئ بوک کتاب بوکس کتابونه هاوس کور هاوسز کورونه کیټ پیشو کیټس پیشوګان پن قلم پنس قلمونه منګه دې ټولو سره صرف اس ولګاو نو د هغې نه پلورل یعنی جمع جوړ شو 90% نومونه داسې دي چې د هغې سره صرف اس لګي د دې نه علاوه لږ نومونه داسې دي چې د ځینو سره ای اس د ځینو سره آی ای اس او ځینو سره وی ای اس لګي هغه به مونږه مخکې وایو دویمه قاعده کلیه یا طریقه ده ای اس لګول د کومو لفظونو په اخیره کې چې اس اچ سی اچ اس ایکس یا زد راشي نو د هغې سره به ای اس لګولی شي یعنی ای اس به ورسره اضافه کولی شي لکه میچ میچ په اخیره کې سی اچ راغلی دی نو د دې سره به مونږه ای اس لګو میچز نور مثالونه هم وګورئ بس په اخیره کې اس راغلی دی بسز بسونه میچ اخیره کې سی اچ راغلی دی مقابله سیالی میچ میچز مقابلې باکس ډبې اخیره کې ایکس راغلی دی باکسز ډبي کویز پوښتنه د پوښتنو چې کومه مقابله وي نو هغې ته کویز ویلی کېږي کویزز پوښتنې په اخیره کې زد راغلی دی نو ځکه ورسره ای اس ولګېدو درېیمه طریقه یا قاعده ده وی ای اس لګول د کومو لفظونو په اخیره کې چې اف یا اف ای راشي نو اف یا اف ای با ختمولی شي او د هغې سره به وی ای اس لګولی کېږي مطلب د لفظ په اخیره کې اف راغلی یا اف ای راغلی نو دا اف او اف ای به مونږ ختم کو او د هغې په ځای به وی ای اس ولګو نو د دې نه به جمع فلورل جوړ شي لکه لیف پاڼه یوه پاڼه نو دلته په اخیره کې اف راغلی دی نو اف به مونږه ختم کو او د هغې په ځای به وی ای اس ولګو لیفز پاڼې ډېرې پاڼې لایف ژوند په اخیره کې اف ای راغلی دی نو دا به مونږ ختم کو او د دې په ځای به وی ای اس ولګو لایفز ژوندونه نایف نایف وایي چاړې ته چاقو ته
کم باندې چې خلک کټینګ کوي. په اخر کې اف ای راغلی دی نو اف ای به مونږ ختم کو دغې په ځای به وی ای اس ولګو. نایفز چاقوان چړې. تاسو ته به تصویر په دې سکرین باندې ښکاري. په دې کې څه ایکسپشنز دي. ایکسپشنز مطلب دا دی چې په هغې باندې دا رول دا اصول دا قاعده کلیه نه لاګو کیږي. مطلب دا د هغې نه علاوه دي. مطلب په اخره کې به اف یا اف ای راغلی خو موږ به ورسره ډایرکټ اس لګو. اف یا اف ای به نه لرې کوو. مطلب زیاترو باندې دغه اصول اپلای کیږي خو یو څو پکې داسې دي چې په هغې باندې دغه اصول نه اپلای کیږي. هغه یو څو لفظونه دا دي: روف چت، یو چت. روفز مطلب صرف اس به ورسره لګي اگر که په اخره کې اف راغلی دی. کلیف کلیفز صرف اس به دې سره لګي. کلیف وایي غر ته. هینډ کیرچیف رومال ته وایي هینډ کیرچیف. دې سره به اس لګي مطلب اف به نه لرې کیږي ځکه چې دا ایکسپشنز کې راځي. د څلورمې قاعدې یا طریقې د زده کولو نه مخکې دا یو څو خبرې زده کول ډیر زیات لازمي دي او دا خبرې به تاسو له انګلیش انګریزي ژبه زده کولو کې ډیره زیاته مرسته درکړي. ډیرې زیاتې مهمې خبرې دي نو دا لازمي زده کړئ. لیټرز لیټرز وایي حروفو ته. مطلب انګریزي ژبه ټوله د لیټرز نه جوړه ده. لیټرز مونږ سره شپږ دي د ا نه والا زیډ پورې. ا بی سی ډي د زیډ پورې دې ټولو ته لیټرز وایي. لیټرز په دوه قسمه دي. یو ته ویل کیږي واولز او بل دی کانسوننټس. واول 15 حروف دي او کانسوننټ 21 حروف دي. واول دا دي ا ای آی او یو. دا 15 واولز دي. د دې نه علاوه چې څومره ای بی سی پاتې شو څومره لیټرز پاتې شو نو هغه ټول کانسوننټس دي لکه بی سی ډي اف جی ایچ. دا ټول چې څومره پاتې شو نور دا ټول کانسوننټ دي. تاسو صرف واول زده کوئ نو کانسوننټ به تاسو ته په خپله زده شي. واولز 15 دي ا ای آی او یو. دا واولز دي نو د دې زده کول لازمي دي چې واول زده شو د دې نه علاوه چې څومره نور پاتې شو هغه ټول کانسوننټ دي نو دا ځان سره ولیکئ او دا لازمي زده کوئ. څلورمه قاعده یا طریقه ده چې کله کانسوننټ راغلی مخکې مونږه کانسوننټ ویل چې کانسوننټ څه ته وایي او هغې پسې وای راغلی نو وای به مونږه ختمو او د وای په ځای به آی ای اس لګو چې په اخره کې وای او هغې نه مخکې کانسوننټ راغلی د واول نه علاوه چې کوم نو هغه کانسوننټ دي نو مونږ به وای لرې کوو آی ای اس به لګو لکه سیټي خار. په سیټي کې په اخره کې وای راغلی دی او د هغې نه مخکې ټي دی او ټي کانسوننټ دی مطلب د واول نه علاوه دی ا ای آی او یو نه علاوه دی نو مونږ به وای لرې کو او د هغې په ځای به آی ای اس ولګو. سیټیز ښارونه. نور مثالونه هم وګورئ. سیټي ښار سیټیز ښارونه. بیبي ماشوم بیبیز ماشومان. سټوري قصه سټوریز قصې. کنټري ملک کنټریز ملکونه. پنځمه قاعده ده چې کله په اخره کې وای راغلی او د وای نه مخکې واول راغلی مطلب د ا ای آی او یو نه یو حرف راغلی نو مونږ به وای نه لرې کوو. مخکې مونږ ویل چې کانسوننټ نو وای به لرې کوو. دلته مونږ وایو چې واولو نو وای به نه لرې کوو ډایرکټ به اس لګو لکه ډے ورځ. په ډے کې اخره کې وای راغلی دی او د هغې نه مخکې ای دی نو ای واول دی که کانسوننټ؟ جی بالکل ای واول دی نو مونږ به وای لرې کوو نه به لرې کوو او ډایرکټ به اس ولګو نو دا به شي ډیز ورځې. نور مثالونه هم وګورئ. ډے ورځ ډیز ورځې. کی چابي کیز چابیانې. بوای هلک بوایز هلکان. ډنکی خر ډنکیز خرونه. شپږم اصول یا قاعده ده irregular nouns. هغه نومونه
چې هغې سره اس ای اس نه لګي بلکې په هغې کې په منځ کې حروف بدلیږي، سپیلنګ بدلیږي. لکه مین سړی، من سړي، ډېر سړي. په دې کې فرق دا دی چې په یو کې ای راغلی دی یو سړي ته وایي او په دې بل کې ای راغلی نو هغه ډېرو سړو ته وایي. او د دې په ویلو کې هم فرق دی. دا مین اوږد ویلی کېږي یو سړي ته وایي او من لڼ ویلی کېږي دا ډېرو سړو ته وایي. وومن ښځه، ویمن ښځې، یوې ښځې ته وومن ویلی کېږي په اخره کې دې کې ای راغلی دی او ویمن په اخره کې ای راغلی دی، مطلب صرف د ای او د ای فرق دی په دې کې. چایلډ بچی، یو بچی. چیلډرن بچی یعنی ډیر بچی. ماوس مږه، مایس مږې. فوټ خپه، فیټ خپې. لاوس سپږه، لایس سپږې. ټوت غاښ، ټیت غاښونه. آکس غوایې، آکسن غوایان. پرسن یو کس. پیپل ډیر کسان. اووم او اتم اصول او قاعدې د او په باره کې دي. مطلب چې د یو لفظ په اخره کې او راشي نو چې د او نه مخکې واول راشي نو هغې سره به ډایرکټ اس لګي. مطلب چې په اخره کې او راغلی او د هغې نه مخکې واول ای ای آی او یو نه یو حرف راغلی دی نو هلته به ډایرکټ اس لګي. لکه مثال ویډیو، په ویډیو کې او راغلی اخره کې او د هغې نه مخکې ای دی او ای څه شی دی؟ واول که کانسوننټ؟ تاسو جواب راکئ. جی بالکل واول دی نو د دې سره به ډایرکټ اس لګي. ویډیوز ویډیوګانې. زو زوز، زو چړیاګر ته وایي یعنی هغه پارک هغه ځای چې په هغې کې ځناور ساتلي. ریډیو، په ریډیو کې اخره کې او د هغې نه مخکې آی راغلی دی نو دې سره به اس لګي. ریډیوز. اتمه قاعده یا طریقه ده چې کله اخره کې او راغلی او د هغې نه مخکې کانسوننټ راغلی نو د هغې سره به ای اس لګي. لکه ټومیټو ټماټر، په دې کې په اخره کې او راغلی او د هغې نه مخکې ټي دی او ټي کانسوننټ دی نو د دې سره به ای اس لګي. ټومیټوز ټماټر. پوټیټو پوټیټوز الوګان. هیرو هیروز. په دې کې ایکسپشنز دي. دوه لفظونه داسې دي چې هغې سره ای اس نه لګي اگر چې اخره کې او دی د هغې نه مخکې کانسوننټ دی خو بیا هم د هغوی سره صرف اس لګي. لکه فوټو، فوټو کې تاسو وګورئ او د اخره کې د هغې نه مخکې ټي دی او ټي کانسوننټ دی. پکار دا ده چې موږ دې سره ای اس لګولی وی خو نه د دې سره به صرف اس لګي. پوټوز. عکس عکسونه. پوټوز. پیانو باجا، په دې کې مخیره کې او د هغې نه مخکې کانسوننټ دی پکار ده چې ای اس لګېدلی وی خو نه دې سره موږ اس لګو. دا ایکسپشنز دي مطلب علاوه دي. نهم او اخرنۍ قاعده ده نو چینج چې بدلون پکې نه راځي. شیپ ګډه، شیپ ګډې، یو ته هم شیپ وای او ډیرو ته هم شیپ وای. فش مهې کب، یو مهې، ډیرو ته هم فش وای. ډیر اوسۍ، ډیرو ته هم ډیر وای، مطلب دا نه بدلیږي. ستاسو په ذهن کې به دلته یو سوال پیدا شوی چې فش یو مهی ته وای، یو کب ته وای، فشز ډیرو مهانو ته وای. نو مطلب دلته خو فشز راځي خو دا خبره ځان سره یاد ساتئ چې د فش پلورل فش دی، مطلب یو تم فش وای او ډیرو تم فش وای. او فشز چې کله راشي نو دا د مایانو مختلفو قسمونو ته وای چې د مایانو کبانو مختلف قسمونه نو هغې ته بیا فشز وای. په دې ځای کې باندې زموږ ویډیو سر ته ورسېده. د دې ویډیو د کتلو نه پس به تاسو ته په سینګولر او پلورل جوړولو کې هیڅ قسمه مسله نه وي. که تاسو ته بیا هم څه مسله وي نو تاسو مونږ ته کمنټ وکئ، مونږ به ستاسو د کمنټ جواب ضرور درکو. که د دې ویډیو نه تاسو ته فایده میلاو شوي
نو دا ویډیو در سره لایک کړئ، دا ویډیو بار بار وګورئ، دا ځان سره ولیکئ. د نورو داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره زیاته مننه.